محترم رو پوښتنه کړې ده وایي د جنابت په حالت کې خوب کول څنګه دي؟ محترمه جایز دي ښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې هغه د شپې کورواله وکړو، نو کله به هغه د شپې غسل وکړو او کله به د شپې غسل ونه کړي بلکې سهار کې به وکړو، نو دواړه جایز دي ښه. خو البته پیغمبر اسلام چې کله سهار کې غسل کوو د شپې به استنجا کوله، د شپې سړی استنجا وکړي او که اودس یې وکړي ښه خبره ده او بیا ویده شي. خو افضله ده چې سړی ماسخوتن غسل وباسي، کنې نور څه ګناهګاري کې پې څوک نه ښه، که سړی ویده شي او سهار غسل وکړي دا د پیغمبر اسلام ثابت عمل دی. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه طریقې کړي، د شپې هم غسل کړی دی، سهار کې هم غسل کړی دی. د شپې کله غسل نه دی کړی، جنابت په حالت کې ویده شوی، سهار یې غسل کړی.